د څو لسیزو راهیسې د امریکې د میشیګن ریاست ډیټرایټ ښار د کالډین عیسايي ټولنې په څیر د اقلیتي ډلو دپاره یو خوندي ښار ګڼلی کېده، خو تیر د جون په میاشت کې د کډوالو او کاسټم د مخنیوي ادارې یا آیس په ډیټرایټ ښار کې 114 عراقي وګړي په جرمونو کې ککړ ونیول او خپل هیواد ته د بیرته استولو کار یې پیل کړ. ایډورډ باجوکا د کډوالو د چارو وکیل دی وایي Donald Trump's first travel ban had Iraq listed as one of the countries. صدر ډانلډ ټرمپ په خپل لومړي صدارتي امر کې عراق هم د هغه هیوادونو په فهرست کې شامل کړی و چې په وګړو یې امریکا ته په راتګ بندیز و، خو بیا په دویم امر کې عراق د دغه فهرست څخه بهر سو. ټول په دې خبره حیران وو، خو بیا معلومه سوه چې صدر ټرمپ د عراقي حکومت سره یو تړون کړی و چې په امریکا کې غیر قانوني عراقي وګړي به عراق قبلوي، چې وړاندې ورته د عراق حکومت نه و تیار. د کلونو راهیسې د عراقي وګړو د ویستلو امر د ځنډ ښکار و، ځکه چې امریکا د عراق سره د وګړو بیرته استولو تړون نه لره. ولې د دغه تړون وروسته اوس د کډوالو ادارې آیس دغه عراقي وګړي د بیرته استولو دپاره کاغذي کار برابر کړی، خو ججان ورسره دغه نه مني. مایکل سټاینبرډ د امریکن سیول لیبرټیز یونین یا ACLU د قانوني چارو ډایرکټر دی. وایي What the order says is that all Iraqi nationals د دغه امر نه مخکې چې کومو عراقي وګړو ته د وتلو امر شوی و، د هغوی سره صرف 90 ورځې دي چې د کله نه دوی خپل د کډوالۍ یا امیګریشن کاغذونه جمع کړي. په دغه موده کې به دوی بیا خپله مقدمه د کډوالو یا امیګریشن عدالت ته وړي. د دغه عراقي عیسايي وګړو مقدمه ډیره مهمه ځکه ده چې د دغه اقلیتي ډلې وګړي په عراق کې له تشدد او د مرګ سره هم مخامخ کېدای شي. ایډورډ باجوکا زیاتوي Not only Christians but Muslims too are at a serious risk. نه یوازې عیسايي اقلیتي غړي بلکې هغه مسلمانان هم کوم چې د امریکې څخه ایستل کیږي د تشدد او مرګ سره مخ کېدای شي، دا د مذهب پر سر نه بلکې د غرب سره د تړاو پر سر. په نیول شوي عراقي وګړو کې د یو تن دغه لور خپلې اندېښنې داسې څرګندوي. دغه خلکو په دې ملک کې په لسګونو کاله تېر کړي دي. اوس که دوی عراق ته ولېږلی شي، د عراق حکومت به دوی ته سزا ورکوي، کیدای شي د مرګ سزا هم ورکړي. دا خو هر چا ته پته ده، تر دې چې حکومت ته هم دا معلومه ده، نو بیا ولې داسې کوي؟ د دې پلار د 80 د لسیزې راهیسې په امریکا کې دی، خو کال 1986 کې د کوکیانو په جرم کې نیول شوی چې 1.5 کال قید یې خوړلی او اوس د بیرته لیږلو د سزا سره مخ دی.